سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نننۍ ویډیو کې غواړم ستاسو ځینو پوښتنو ته ځوابونه درکړم چې ډېرې د SIV په اړه دي. موږ سره ډېرو هیوادوالو اړیکې نیولې وې او یا هم ټلیفوني پیغامونه راته پرېښي دي چې ډېرو د SIV په اړه پوښتنې کړې دي. کوشش کوو په دغه ویډیو کې ډېرو پوښتنو ته ځواب ورکړو. البته موږ نشو کولی چې ټولو پوښتنو ته ځواب ورکړو د وخت د کمښت له وجې، خو کوشش به وکړو چې تر ډېره پورې دغه پوښتنو ته ځواب ووایو. راځو اوله پوښتنې ته. اوله پوښتنه دا ده چې زما د SIV کیس ډنای سوی یا رد سوی ده، اوس څه وکړم؟ ډیره ښه پوښتنه ده. کله چې تاسو د SIV کیس ډنای کیږي یا رد کیږي نو لږ سره تاسو ته یو لیک راځي، په هغه کې لیکي چې تاسو کیس ولې ډنای سوی، وجه یې درته لیکي او دلیل درته لیکي چې د دغه وجه په اساس باندې تاسو کیس ډنای سوی یا رد سوی ده. نو هغه وګورئ چې وجه یې څه شی ده. نو لږ نه وروسته کوشش وکړئ که اسنادونه هم کم یا هغه اسناد ورته برابر کړئ، دوباره خپل کیس ته اپیل وکړئ او یا هم دوباره درخواست ورته وکړئ. زیاتره وخت کې دې په خاطر باندې ډنای کیږي چې تاسو یا ورته اصلي تذکره نه لیږلي یا د اصلي تذکرې انګلیسي ژباړه هم نه لیږلي یا ورته د واده نکاح خط اصلي نه لیږلی یا هم د واده نکاح خط انګلیسي ژباړه نه لیږلي یا هم تاسو ورته ریکمنډیشن لیټر چې کوم لیږلی هغه نه تصدیق شوی. نو دلیل یې وګورئ چې دلیل یې څه شی ده، هغه اسناد ورته برابر کړئ او دوباره اپیل وکړئ. که چېرته ریکمنډیشن لیټر کې مشکل نو له خپل سوپروایزر سره اړیکه ونیسئ او نوی اپډیټ ریکمنډیشن لیټر ترې واخلئ او خپل کیس اپیل کړئ. کله چې تاسو کیس ډنای کیږي تاسو ته 120 ورځې وخت درکوي چې تاسو په هغه موده کې کولی شئ خپل کیس اپیل کړئ. که چېرته ستاسو په کیس باندې له 120 څخه زیاتې ورځې تېرې شوي، یعنې له هغه تاریخ نه چې ډنای شوی ده تر اوسه پورې له 120 ورځو نه زیات وخت تېر شوی، نو تاسو کولی شئ چې دوباره درخواست ورته وکړئ، خپل ټول اسنادونه برابر کړئ او د SIV لپاره دوباره درخواست وکړئ. خو په یاد ولرئ چې تاسو صرف 20 ورځې وخت لرئ چې د SIV لپاره دوباره درخواست وکړئ. آخري نیټه چې تاسو کولی شئ د SIV لپاره اپلیکیشن سبمیټ کړئ یا د SIV لپاره درخواست وکړئ، هغه سږ د ډسمبر د میاشتې 11 نیټه 2025 کال ده چې یوازې 20 ورځې پاتې دي. راځو دویمې پوښتنې ته. یو ورور پوښتنه کړې ده چې د امریکا سفارت په پاکستان کې هلته د دوی د SIV کیس او هلته انټرویو ورکړی وه. له انټرویو نه وروسته د امریکا سفارت ورته ایمیل کړی او ورته ویلي و چې راسئ خپل پاسپورټونه واخلئ. دوی چې کله ورغلي دي او خپل پاسپورټونه اخیستي دي نو لیدلي دي چې په پاسپورټو کې ورته ویزې پرنټ کړي او د ویزو له پاسه بیا ورته د کنسل ټاپه وهلې ده. نو د دوه پوښتنه دا ده چې موږ ته به څه وخت نوې ویزې راکوي او آیا موږ کولی شو په دې ویزو سفر وکړو که نه؟ بدبختانه نه، تاسو نشئ کولی چې په دې ویزو سفر وکړئ ځکه چې په هغه باندې د کنسل سټامپ وهلی، هغه کنسل شوي دي، نور د اعتبار وړ نه دي. زه چې تر کومه جایه فکر کوم دا همغه د DC پیښې پورې تړاو لري، ځکه کله چې د DC پیښه وسوله نو ښاغلي ټرمپ د امریکا رئیس جمهور اعلان وکړ چې د افغان اتباعو لپاره به ټول مهاجرتي کیسونه تر یو نامعلومه وخته پورې ځنډوي. نو تر هغو پورې چې دغه کیسونه بیرته نه خلاص شوي، نو کله چې دغه کیسونه بیرته خلاص شي کېدای شي سفارت تاسو ته دوباره ایمیل وکړي او بیرته خپل پاسپورټونه درنه وغواړي، دوباره درته ویزې وهي. کله چې نوې ویزې درته پرنټ کړلې نو تاسو بیا کولی شئ چې امریکا ته سفر پرې وکړئ. هغه افغانان خصوصا چې په امریکا کې اوسېږي دوی ته پکار ده چې دوی ټول سره متحده سي، اتحاد سره وکړي او خپل غږ سره یو کړي او له دولت څخه درخواست وکړي چې د افغانانو له کیسونو څخه خنډ او ځنډ لرې کړي او د نورو خلکو په شان باندې افغانانو ته مساوي حقوق ورکړي، ځکه د امریکا دولت نشي کولی چې د یوه مجرم په خاطر باندې ټولې افغاني ټولنې ته جزا ورکړي. اوسه پورې صرف د امریکا د اسلامي اړیکو شورا راوړاندې شوې ده او دوی غواړي چې د افغانانو له حقوقو څخه دفاع وکړي تر څو د دوی له کیسونو څخه خنډ او ځنډ لرې شي او دوی ته د نورو کسانو په شکل باندې مساوي حقوق ورکړل شي. نو دوی له ټولو افغانانو څخه غواړي که چېرته تاسو کیس لرئ نو تاسو باید له دوی سره نوملیکنه وکړئ تر څو دوی وکولی شي د تاسو په ځای باندې دغه کیس مخته بوځي او له دولت څخه درخواست وکړي چې د افغانانو له کیسونو څخه خنډ او ځنډ لرې شي. نو تاسو کولی شئ د امریکا د اسلامي اړیکو شورا ویب سایټ ته لاړ شئ او هلته نوملیکنه وکړئ او همدارنګه کولی شئ د دغه ویډیو په لومړي کومنټ کې د دوی لینک ترلاسه کړئ او نوملیکنه وکړئ. راځو بلې پوښتنې ته. بلې پوښتنې ته راځو. بله پوښتنه دا ده چې زما د SIV کیس اپروف شوی ده، نو زه کوم هیواد ته کولی شم چې ټرانسفر کم یا انتقال کم؟ ډېره ښه پوښتنه ده. که چېرته ستاسو د SIV کیس اپروف شوی وي نو تاسو کولی شئ چې بل هیواد ته ټرانسفر کړئ، ځکه په افغانستان کې د امریکا سفارت بند ده. نو تاسو کولی شئ هغه هیوادو ته د امریکا کیس خپل ټرانسفر کړئ کوم هیوادو کې چې د امریکا سفارت شته او تاسو ته آسانه ده چې هیواد ته سفر وکړئ او هلته د
انټرویو او نور شرایطو لپاره هلته پاتې سئ تر څو وکولی سئ خپله ویزه ترلاسه کړئ. نو زیاتره کسان که چېرته تاسو په افغانستان کې اوسېږئ نو تاسو کولی سئ چې په اسانه ډول خپل کیس پاکستان ته ټرانسفر کړئ او همدارنګه تاسو کولی سئ ازبکستان ته، تاجکستان ته، هندوستان ته، رواندا ته او ځینو نورو هیوادو ته خپل کیسونه ټرانسفر کړئ لکه یونایتد عرب امارات او یا هم سعودي عربیه یا هر هیواد چې تاسو ته اسانه وي، که سعودي عربستان ده که عربي امارات ده نو چې تاسو ته دغه ځای ویزه اخیستل اسانه وي او هلته تاسو تللی سئ نو تاسو کولی سئ هغلته خپل کیس ټرانسفر کړئ. راځو بلې پوښتنې ته. بل دوست پوښتنه کړې ده چې زما د SIV کیس ډنای سوی او بیا مې اپیل ورته وکړ نو څومره وخت به ونیسي چې ما ته بیرته احوال راکړي؟ تقریبا 14 میاشتې کېږي چې ما ورته اپیل کړی. نو ډیره ښه پوښتنه ده. کله چې تاسو SIV ته درخواست کوئ او یا هم اپیل کوئ چې څنګه د اپیل ایمیل ورته ولېږئ یا د درخواستۍ ایمیل ورته ولېږئ نو تاسو ته یو کانفرمیشن اتوماتیک ایمیل راځي. نو که چېرته تاسو ته هغه ایمیل راغلی نو ستاسو درخواست صحیح ځای ته تللی ده، ستاسو انکوایري صحیح ځای ته تللی ده. نو اوس تاسو لپاره په کار ده که چېرته تا اپیل کړی او ته مطمئنه یې چې ستا اپیل صحیح سوی ده او اتوماتیک کنفرمیشن ایمیل درته راغلی ده نو اوس ته کولی سي SIV ته یو انکوایري واستوي او په دغه انکوایري کې ورته ولېږه چې تقریبا 14 میاشتې کېږي ستا کیس په پینډینګ کې ده نو هغوی به په دقیق ډول باندې درته ځواب درکړي چې ولې ستا کیس دومره ځنډېدلی ده. خو په اوسني شرایطو کې معمولا دغه کیسونه ځنډېږي ځکه د امریکا اوسنی حکومت غواړي چې خلک ښه وڅېړي له دې نه مخکې چې ورته کام اپروول او یا هم د امریکا ویزه ورکړي. راځو بلې پوښتنې ته. بله پوښتنه دا ده چې فامیلي کیسونه بند دي او که نه. ډېره ښه پوښتنه ده. په اوسني شرایطو کې دغه اوس د ډسمبر میاشت 2015 د ټولو افغانانو کیسونه بند دي تر نامعلومه مودې پورې. نو معلوم نه ده چې کله به بیرته خلاصېږي. خو له دې نه مخکې یو څو نوع کیسونه خلاص و چې هغه د SIV کیسونه او چاته د SIV کیسونه درلوده هغوی کولی سوه چې اپلای وکړي او همدارنګه ویزه ترلاسه کړي او امریکا ته راشي. هغه کیسونه چې هیومانیټیریم پرول ول یا بشردوستانه کیسونه چې وه د زیاتره کسانو لپاره خلاص وه او تر څنګه پورې فامیلي کیسونه لکه څوک چې د امریکا سټیزن و یا د امریکا پاسپورټ یې درلود هغه کولی سوی خپل مور پلار او همدارنګه خپل هغه بچان چې عمرونه له 21 کلو څخه کم وي یا خپله میرمن او یا هم خپل خاوند امریکا ته راوغواړي. خو اوس مهال دغه ټول بند دي او تر یو نامعلومه وخته پورې دغه کیسونه درېدلي دي. نو امید ده چې ستاسو ځینې پوښتنې ځواب سوي وي. نو ډېرې پوښتنې پاتې سولې چې دلته به انشاءالله راتلونکي ویډیو کې ورته ځواب ورکړو. که چېرته تاسو نورې پوښتنې لرئ تاسو کولی سئ دغه پوښتنې موږ ته واستوئ نو انشاءالله موږ به په خپل وخت ستاسو پوښتنو ته ځواب درکړو او په بله ویډیو کې به دا نورو پوښتنو ته هم ځواب ورکړو. نو که غواړئ چې د امریکا د کیسونو په اړه اپډیټ او نوي معلومات ترلاسه کړئ نو تاسو کولی سئ چې زموږ د فیسبوک پیج او همدارنګه زموږ د ټیک ټاک اکاونټ او تر څنګه پورې زموږ یوټیوب سبسکرایب کړئ تر څو تاسو وکولی سئ په وخت سره تازه او دقیق معلومات ترلاسه کړئ. تر بیا ښې چارې.